ستړي مشه زه رحمان بنریم دا پروګرام بیگ کاسټ دی. په افغانستان کې د طالبانو د مذهبي مشرانو په یو غونډه کې دوه فتوی ورکړل شوي دي یا پریکړه لیکونه شوي دي. یو دا چې په افغانستان باندې حمله چې دا یرغل چې دی د هغې په ضد جګړه به جهاد وي. بله خبره پکې دا شوې ده چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي او له هغه ځایه به د چا خلاف کاروایی یا عملیات نه کیږي او که دا کار وشو دا به د طالبانو د امیر هیبت الله اخندزاده صاحب د امر خلاف خبره وي. او یوه رسنۍ دا هم دعوه کوي چې په دې غونډه کې خپله هیبت الله اخندزاده صاحب هم شرکت کړی دی. که چېرې دا خبره رښتیا وي نو دا ډېر مهم ټکی دی، په دې باندې بحث کوو. خو ورسره بلې خواته په پاکستان کې هم دغه شانتې اتفاقا هم دغه شانتې غونډه شوې ده او هلته په پاکستان کې د قومي عالمانو کانفرنس شوی دی او هغې ته د پاکستان د پوځ مشر د ګډو ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر په وینا کې هم دغه شان یو فتوا ورکړې ده او هغه دا ده چې د ریاست یا د دولت د امر نه بغیر څوک د جهاد حکم نشي ورکولی. او د پاکستان وزیر اعظم هم ورته وینا کړې ده چې د پاکستان د پوځونو سره باید ټول ولس ودرېږي او د هغو د ابرو او د احترام په خاطر باندې د هغو دفاع وکړي. دا دواړه غونډې په یوه ورځ شوي دي، اتفاق خبره ده او د دې دواړو غونډو د یو بل سره ډېر نږدې تعلق جوړیږي. ټایمینګ د دې چې ورته وایي که نه وخت هغه ډېر مهم دی. یعنی د پاکستان غوښتنې وي د طالبانو نه چې هغه د داسې فتوا ورکړي. طالبانو مشرانو د قطر او د ترکیې د خبر وروسته په خپله مطبوعاتو ته ویلي دي چې پاکستان دا غوښتنه کوله چې طالبان د داسې فتوا ورکړي طالبانو مشران چې په پاکستان کې جګړه چې ده هغه به د امیر هیبت الله اخندزاده صاحب د امر مخالفت پې دا جهاد نه دی. دغه شانتې پاکستان هم داسې خبره کړې ده. نو دا ډېر مهم ټکي دي خو په دې باندې بحث کوم. زه لومبی تفصیل وایم په کابل کې چې کومه غونډه شوې ده د هغې ما په خپله د ذبیح الله مجاهد صاحب او د نورو پاڼې هم ولټولې، که څه هم د دې خبرو تفصیل هلته ما نه دی پیدا کړی خو د دوه بهرنۍ رسنۍ چې دي د هغې ځان ځله خبر اعلان چې دي هغو خبر ورکړی دی. بلکې بی بي سي پښتو څانګې خو دا هم لیکلی دي چې دا پریکړه لیک چې دی د دې کاپي چې دا هغه بی بي سي پښتو څانګې په خپله لیدلې ده او هغه دا دعوه کوي چې بی بي سي ته یې کاپي رسېدلې ده او کوټ اینډ کوټ هغو داسې لیکلی دي چې دا چې د شرعي امیر لخوا یعنی د طالبانو مشر هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکول شوې چې بهر ته د نظامي فعالیت لپاره ولاړ شي. نو که څوک د دې مخالفت کوي دا تګ جایز نه دی. او په پریکړه لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې ده د هغو کسانو مخه ونیسي چې بهر ته د جګړو لپاره ورځي. دا ډېر مهم ځای دی. لومبی په دې بحث کوو او بیا به په دې هم بحث وکړو چې د طالبانو امیر هیبت الله اخندزاده صاحب په دې غونډه کې شرکت کړی دی او دا څومره مهم دی که چېرې دا خبره صحیح وي. نو پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې ټي ټي پي وسلوال چې پټ دي هغه په پاکستان کې حملې کوي، د پاکستان د پوځ وینه بهوي او طالبان دې مخه ونیسي. په قطر کې او په ترکیه کې د خبر وروسته طالبانو مشرانو په خپله امیر خان متقي صاحب دا خبره وکړله چې د هغو نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو د دې خلاف فتوا ورکئ، مخه یې ونیسئ. او ټي ټي پي چونکې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده صاحب په لاس بیعت کړی دی نو د امیر حکم منل واجب دی، باید د دې امر ومنل شي. ګویا د پاکستان دغه خواهش یا غوښتنه چې دا تر ډېر حده پورې سمه ښکاري چې ومنل شوه. او په وروستیو کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د بریدونو وروستو دا په لومړي ځل باندې یو غیر معمولي غونډه وه چې په دې غونډه کې د طالبانو مهمو مشرانو برخه اخیستې ده. په دې مشرانو کې د هغو
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت، پوهنې وزارت، حج او قانون وزارت او سترې محکمې ځینې دیني عالمانو او مشرانو هم برخه اخیسته او دا 15 مادهیزه پریکړه لیک راغلی دی. نو د دې خبرې معنی څه ده؟ د دې مطلب دا دی چې یو خو د امر راغی، دا پریکړه لیک وشو، فتوا راغله چې قسم د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. نو اوس که څوک داسې دعوه کوي، یعنی یو خو به دا عمل نه کیږي، او که د دې وروسته هم څوک دعوه کوي، مثال په توګه څوک پاکستان کې دا دعوه کوي، د دې دویم اړخ درته وایم، دا مهم اړخ دی. نو طالبانو سره به دا جواز وي چې هغه خو په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې دا فتوا ورکړه، پریکړه یې وکړه چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالیږي. نو دا هغه خلکو یو خو به د هغو د چې کوم تابعیت دی د هغې نه وځي هغه خلک. دویمه دا چې پاکستان ته به ووایي چې مونږ خو دا خلک منع کړی دی، امر مو ورته کړی دی ډېر ښکاره، نو دا زمونږ خلک نه دی. او دا هم په ظاهره یو داسې خبره ښکاري، سیاسي خبره چې زمونږ لخوا اوس فتوا ورکړی شوې ده، زمونږ لخوا حملې نورې نه کیږي. او د دې خلاف که چېرې بیا په افغانستان کې، یعنی پاکستان که چېرې حمله کوي، د هغې خو زه ځواب یم، خو په افغانستان کې هم یعنی طالبانو ته امر شوی دی چې د هغې مخه دې ونیول شي. اوس د مخه نیولو لپاره لا عمل طریقه کار روډ میپ چې دی د هغې تفصیل نشته دی. یعنی د طالبانو کورنو چارو وزارت ته، ملي اردو ته، پوځ ته، وسله چاته ویلي شوي دي چې دا به څنګه د دې مخه نیسئ، دا تفصیل نشته دی. البته دا خبره راغلې ده. اوس د دې خبرې نه به دویم پړاو ته ووړو، هغه دی چې په افغانستان باندې حمله او په افغانستان باندې یرغل چې دی د دې خلاف جګړه چې ده دا جهاد دی. نو د دې وروستو که چېرې په افغانستان کې پاکستان داسې کوم حمله کوي، نو جهاد معنی څه ده؟ یعنی په خپل افغانستان کې طالبانو واکمني د حکومت دی، نو دا خو لازمه خبره ده چې هغه به د دې خاورې دفاع کوي، او په افغانستان کې موجود هر وګړی به د افغانستان د خاورې دفاع کوي. یعنی د هغو سرتیري خو د دې کار لپاره دي، یا وسلوال یا ملیشي یا ځواکونه یا پولیس څه چې هم دي، اخو د دې کار ذمہوار دي چې دفاع وکړي. خو اوس په افغانستان کې میشت هر هغه وګړی چې هغه د افغانستان طالبانو امیر خپل امیر المؤمنین ګڼي، په هغه باندې هم د افغانستان دفاع چې دغه فرض کړه شوه. یو خبره. بل خبره، د افغانستان نه بهر چې کوم خلک دی د طالبانو منونکي دي، یا د طالبانو د امیر هیبت الله اخندزاده صاحب په لاس باندې بیعت کړی دی، نو د دې معنی دا شوه چې هغه هر ځای چې دي هغو ته امر وشو چې تاسو به جهاد کوئ. یعنی په دې ماده کې ویل شوي دي که هر څوک له بهر څخه په افغانستان تجاوز وکړي او یا د مسلمانانو پر حریم تیری کوي، په ټولو افغانانو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده، او دا دفاع مقدس جهاد بلل کیږي. یعنی دا یو ډیر خطرناک، ماته یو محترم افغان عالم شخصیت ویلی وو چې دا کچری دا قسم فتوا راغله، دا فتوا به د پاکستان خلاف د اټم بم په مثال وي. مثال په توګه په پاکستان کې په هر ځای کې چې د طالبانو همدردان دي، تابعین دي، منونکي دي، ملګري دي، هغو ته دا امر وشو چې تاسو د پاکستان خلاف جهاد شروع کړئ. یعنی د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی دی. هر هغه چا چې تجاوز وکړ، تیری وکړ، نو په ټولو افغانانو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده، او دا دفاع مقدس جهاد دی. گویا پاکستان با د دین وروستو که حمله کوي، نو د هغې ځواب به د افغانستان خو ورکول کیږي، دفاع خو به کیږي، خو د افغانستان به هر چې کوم خلک ناست دی او هغه د امیر هیبت الله اخندزاده صاحب منونکي دي، معنی د دې دا شوه چې هغه به د پاکستان خلاف جګړه کوي. د دې جګړې طریقه کار څه کیدی شي، د دې جګړې وخت او موخه څه کیدی شي، دې باندې خو موږ نه یو خبر. خو البته دا ده چې د طالبانو پخواني امیران چې هم دي، که هغه ملا منصور وو، که هغه ملا عمر وو، که هغه نور وو، د هغو چې کوم سارونکي دي او هغې باندې نظر ساتي، هغه داسې وي چې د هغو امر چې دی هغه به منل کېده چې چا به تابعیت کړی وو، او هغې کې به بیا دوباره د حکم ثاني پورې بل امر ته انتظار نه کېده، بل کوم امر به نه جاري کېده. څه قسم امر چې به هغو ورکه، په هغې باندې به منمعین مطلقاً عمل کېده. نو پاکستان
د پوز مشر تیر ورځ چې کوم ګواښ کړی و هغه دا و چې افغانستان کې د طالبان یا پاکستان واخلي یا د هغو دښمنان ورپکې واخلي. تر اوسه پورې پاکستان خدا نه دی ویلي چې هغه د پاکستان د ګواښ ته څه ځواب وایي. خو کچري بیا حمله وشو پاکستان دا تور پورې که چې د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په افغانستان باندې پاکستان برید وکړ، نو د پاکستان د برید په جواب کې به پخپله افغانان اوس د افغانستان ځواکونه د طالبانو امنیتي سرتیري، د پولیس سرتیري، خوندي ساتونکي او عام ولس چې هغه په دې یقین لري، هغه ولس چې هغه په دې یقین لري په امیر په تابعیت باندې، هغه به د پاکستان خلاف جګړه کوي، د افغانستان د خاورې دفاع به کوي او دا جهاد مقدس ورته ویل شوی دی. اوس بل ټکی چې په دې کم دی هغه ډېر انټرسټینګ دی زما لپاره، په هغې لږ بحث کوم. او هغه افغانستان انټرنیشنل چې دی هغو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي دي چې په دې غونډه کې دې غونډې ته د طالبانو امیر هیبت الله خونزاده صاحب هم کابل ته سفر ورغلی و او په دې غونډه کې هغه شرکت کړی دی او دې غونډې ته وینا هم کړې ده او وایي چې د ناستې ګډونوالو ته هیبت الله خونزاده صاحب وویل چې د مسلمانانو عزت او وقار په وحدت کې دی او سپارښتنه یې کړې ده چې له یو بل سره په اخوت او نیکو اړیکو سره ژوند وکړي، له بې اتفاقۍ، اختلافاتو او جګړو ځان وساتي او علما دې د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د دغو اصولو پوهاوی ورکړي. اوس ما ډېر کوشش وکړ چې د نورو لارو چارو هم د دې خبرې تصدیق وکړم، خو تصدیق نه دی شوی. البته افغانستان انټرنیشنل دا خبره که سمه وګڼل شي نو په دې کې یو خدا غیر معمولی کار ښکاري چې هیبت الله خونزاده صاحب چې دی هغه له کندهاره کابل ته ورغی او د علماو غونډې ته دا قسمه غونډې ته هغه وینا وکړه، ځکه چې ځینې رسنیو دا دعوه کوله چې هغه اوس خپل رهایش چې دی د اوسېدو ځایونه چې دي هغه بدلی را بدلی، د هغه د دفاع لپاره چې کوم لارې چارې خپلې کړی شوي دي هغه لپاره ځانګړي ځواکونه یعنې 1500 د کندهار والي چې دی هغه داسې استخباراتي لړۍ تیاره کړې ده چې هغه په خلکو کې پاتې کیږي، هغه جاسوسي کوي، هغه استخبارات کوي او هغه د امیر په ظاهره خو د کندهار د والي یو ځواک دی، خو هغه در اصل د امیر د خوندي او حفاظت لپاره مامور دی او ساتل شوی دی. دا خبرې ځکه ورکړو چې هغه ته خطر دی، په افغانستان کې دننه د ژوند خطر دی. نو کچري داسې وي چې هیبت الله خونزاده صاحب کابل ته راغلی وي نو د دې معنی دا ده چې دغه وسوسې چې کومې وي یا اټکلونه چې کېدل هغه دا خبره ناسمه ثابتوي بیا، ځکه چې په تیرو رپورټونو کې خدا ویل کېدل چې هغه له کندهاره نشي وتی، ګوشه نشین دی یا پرده نشین دی. نو که هغه له کندهاره وتی دی او کابل ته تللی دی او د افغانستان انټرنیشنل دا خبره سم وي نو معنی د دې دا ده چې دغه ژوند شاید په خطر کې هغه شان نه دی، یا بیا هغه دغه افوا چې ده یا دغه وسوسه چې ده اټکل چې دی دا ته یو ځواب ویل غواړي چې د طالبانو خپل منځ اختلاف هم نشته دی، کورنۍ جنجال هم نشته دی، دغه ژوند ته خطر هم نشته دی او هغه له کندهاره تر کابله سفر هم کولی شي او د علماو په غټه غونډه کې برخه هم اخیستی شي بلکې هغو ته وینا هم کولی شي. نو دا خبره په دې ځای کې ډېره مهمه ښکاري. اوس به راشو پاکستان ته. په پاکستان کې په دې ورځ باندې همدغه شان د غونډه وشوه چې د پاکستان د قومي علما یا مشایخ چې دی هغه ورته رابلل شوي وو او په دې کې دوه غټو شخصیتونو وینا کړې ده، یو د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر او بل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف. اوس د فیلډ مارشل وینا چې ده په دې کې یو ځای هغه ډېر مهم یو فتوا ورکړې ده او هغه دا ده چې په اسلامي ریاست کې د ریاست نه علاوه ریاست پاکستان دولت یا حکومت ته وایي، یعنی په یو اسلامي دولت کې د دولت نه بغیر د جهاد حکم څوک نشي ورکولی، یعنی ټولو مذهبي فرقو ته مسلکونو منونکو ته امر کړی دی چې که چا په پاکستان کې د جهاد فتوا ورکړه یا امر وکړو نو دا به د منلو وړ نه وي، دا به غیر اسلامي وي. ورسره په پاکستان کې چې کومې اورپکې ډلې دي، مثال په توګه TTP دی، هغه په پاکستان کې جهاد کوي، نو د پاکستان ټولو عالمانو ته ویلي چې دغه جهاد چې دی دا رد کوي او د دې خلاف ودرېږئ.
او دا جهاد نه دی بلکې دا د خوارجو فتنه ده او د دې خلاف جګړه چې دا فرض عین دی. او پاکستان چې کوم د پوز مشر دی هغه دا هم ویلی دی چې ریاست طیبه او د ریاست پاکستان په خپلو کې یو ژور تعلق دی. ریاست طیبه ریاست مدینه او هغه دا تشبیه چې د سعودي عرب سره ورکړې ده چې د سعودي عرب حکومت چې دی هغه طیبه دی او د پاکستان ریاست چې دی د پاکستان حکومت چې دی د اسلام حکومت دی دا په خپلو کې ډېر ژور تعلق ساتي. او هغه بیا د دې مثال داسې ورکړه چې د سعودي عرب سره چې د پاکستان کوم دفاعي تړون شوی دی دا یو ډېر تاریخي تړون دی او د دې سره د تمام مسلمانان ملکونه چې دي د دې د دفاع د حرمین شریفین د دفاع چې په تمام مسلمانانو ملکونو کې چې د حرمین شریفین د دفاع کم سعادت دی کم احترام دی هغه پاکستان ته ترلاسه شو او پاکستان چې دی هغه دا یو قسم لا سورلوړی خای پاکستان خپل چې هغه د حرمین شریفین د دفاع لپاره د ریاست طیبه سره معاهده وکړه. اوس پاکستان کې دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په پاکستان کې د پوځ خلاف په سیاسي ډګر باندې یو ډېره غټه ناخوښي لیدل کېږي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم تحریک انصاف ګوند پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د هغه په اډیاله زندان کې دی د هغه خویندو بل ورځ وویل چې هغه اډیاله زندان ته لاړې او د خپل رور دیدن ته پرې نه ښودل شو چې د خپل رور دیدن یې کړی وی او د شپې په یخې سله کې په یخه شپه کې په د یخو اوبو باران وشو او دی شاته وتمبول شو. خو د تحریک انصاف خلک دا وایي چې هغه دغلته ولاړ دی او د خپل مشر دیدن چې دی دا ضروري دی او لازم دی. او د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ چې کوم ویان دی هغه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته لیونی هم ویلی وو یاغي هم ورته ویلی وو. د پاکستان د ماتونکي شیخ مجیب الرحمن پرنګه د هغه ذهني ناروغتیا چې د هغې سره سمه بللې وه په دې باندې په پاکستان کې ډېر ناخوښه لیدل کېږي. نو داسې هم ګویا کوم داسې زه دا نه وایم چې تحریک انصاف ګوند یا د هغو منونکي علما چې دي هغه په پاکستان کې د پوځ خلاف د جهاد تصور لري یعنی دا کوم سوچ به لري خو بیا هم په ایډوانس کې یا په پیشګي توګه باندې د دې عمل که څوک داسې کوشش کوي نو یو ښکاره او قوي مخنیوی دی. او څنګه چې موږ وویل په پاکستان کې ټي ټي پي نه علاوه BLA بلوچ لیبریشن آرمي چې کوم ډله دا هم په پاکستان کې جګړه کوي قسم هغه دا جګړه د جهاد په نوم نه کوي هغه د پاکستان باندې دا تور پورې کوي چې هغه د هغو په وسایلو قبضه کړې ده د هغو اکثریت چې دی په اقلیت بدلول کېږي د هغو ګټې چې دی پنجاب ته رسي او د هغو نه هغه بېلتون او ازادي غواړي. اوس به راشو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې غونډه کې چې کومه خبره کړې ده د هغې چې کوم کی یا مرکزي نکتې دي تمرکز دی د هغه د خطاب هغه په دې باندې دی چې د پاکستان د پوځونو د ځواکونو پورې خندنې کول ټوکې کول یا د هغو بې حرمتي کول چې دي د قبول وړ نه ده. او هغه دا ویلي چې دې سره پاکستان کې فرقه پرستی یعنی نسل پرستی قام پرسته یا ملت پال چې دی هغو ته هم ګوته نیولې ده چې دې سره پاکستان ترقي نشي کولی. ورسره شهباز شریف دا هم ویلي دي چې تاسو په خپله د پاکستان د پوځ پورې خاندئ او ټوکې پورې کوئ نو بیا به د پاکستان د پوځ احترام یا عزت په نور دنیا کې څوک کوي. ورسره شهباز شریف دا هم ویلي دي چې د پاکستان د پوځونو خلاف پروپاګنډه چې ده دا به د زغملو وړ نه وي. اوس دا خبره ظاهره د یو ډېره مهمه خبره ده چې د پاکستان د پوځونو خلاف پروپاګنډه دی څه ته وایي. یعنی که په دې باندې څوک پوښتنه کوي چې د پاکستان د پوځ مشر د سمندري ځواک د نیوي د هوایي ځواک د ایرفورس او د ځواکونو مشرتابه چې د په خپل موټي کې ونیوه 20 آئیني ترمیم لاندې هغه ته 15 کال لپاره موده ورکړی شوه او په آینده کې که چېرې حکومت وغواړي 15 کاله نور ورکړی شي نو آیا دا هم پروپاګنډې په زمره کې راځي؟ آیا دا هم د پروپاګنډې په زمره کې راځي چې پاکستان پوځ چې دی هغه په پښتونخوا کې او په دغه سیمو کې چې کوم عملیات کوي دا مشکوک دي او د دې حساب کتاب پکار دی او د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا د حکومت امن او قامي جرګې چې کومه خبره کړې وه
چې د عملیات د بند شي د افغانستان سره د جګړه نه کېږي، دا هم د پروپاګنډې په زمره کې راځي. که چېرې دا راځي نو دا یو ډېر غټ تھریټ یا ډېر ګډ ګواښ او اخطار دی پښتونخوا کې ولس ته. څوک چې د پښتونخوا کې د پوځي عملیاتو مخالفت کوي او د پاکستان د پوځ د افغانستان سره جګړې مخالفت کوي، ښکاره ګواښ دی ورته چې دا ناقابل برداشت خبره ده، دا به نه زغمل کېږي. نو نه زغمل کېږي معنی څه؟ یعنی د خلاف خلکو به مقدمې جوړیږي، قضیې به جوړیږي، هغه به نیول کېږي، په هغو به د غدارۍ تهمتونه، بهتانونه او الزامونه پورې کېږي، هغه به جیلونو ته لیږل کېږي، هغه به د پاکستانیت نه د هغو انکار به ګڼل کېږي او پاکستان کې به د هغو ژوند چې دی هغه په مشکل کې وي. ورسره شهباز شریف دا هم ویلي دي چې د تمامو مذهبي مشرانو د چا سره چې لاؤډ سپیکر دی هر جمعه د لکونو زرګونو جماعتونو کې خطبې ورکوي، هغو ته ویلي چې تاسو ذمهواري جوړیږي چې تاسو د پاکستان د پوځ دفاع وکړئ. د پوځ دفاع ځکه غواړي چې د پاکستان د پوځ خلاف په تحریک انصاف ګوند کې د هغو خلاف روزانه په یوټیوب باندې نوې نوې ترانې جوړیږي، د هغو پلویان چې دي هغه رټل کېږي، د پاکستان د پوځ د مشر چې دی هغه د امریکا ګوډاګۍ ګڼل کېږي، هغې ته په پاکستان کې په بد نظر یا په سپک نظر کتل کېږي او دغه شان BLA دی یا مخالفین دي. نو هغو ته ویلي دي چې د قیامت په ورځ پورې به تاسو دا ذمهواري وي چې د پاکستان د پوځ دفاع به کوئ او د دفاع لپاره به تاسو نیغ ولاړئ. نو د پاکستان مذهبي مشرانو ته چې کله هم پوځ امر کړی دی، که هغه د ضیاءالحق په دور کې و، که هغه د ایوب خان په دور کې و، که هغه د یحیی خان په دور کې و، که هغه د مشرف په دور کې و، که هغه د عاصم منیر په دور کې دی، هغو پې عمل کړی دی. یعنی تاسو مولانا طاهر اشرفي او داسې نور چې کله هم څوک لیدلي دي نو هغه د پاکستان د پوځ په مخالفت کې چې څوک خبره کوي نو هغه یې ښکاره ملګرتیا کوي. اوس په دې کې تحریک تحفظ پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې هم شامل دي چې مشري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محترم محمود خان اسکزی کوي او هغه د پوځ خلاف چې کومه دا وخت دغه تګلاره دغه ډېر رڼه ده، هغه دا و چې پوځ د حاکمیت د واکمنۍ حق نه لري، هغه د پاکستان د دفاع ذمهوار دی، هغه د سیاست نه وځي او په سیاست کې د هغو لاسوهنه چې هغه د زغملو وړ نه ده. په پاکستان کې خصوصي جمهوری نظام پکار دی او د عمران خان نیول چې دی هغه ناجایزه دي، غلط دی او هغه دی راپرېښودل شي. نو د دې وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر د دې خبرو معنی شاید دا هم ده چې هغو ته یې ویلي دي چې تاسو د پوځ نه دا غوښتنه نشئ کولی ځکه چې دا د پروپاګنډې په زمره کې راځي. بهرحال په افغانستان کې په کابل کې او په اسلام آباد کې د مذهبي مشرانو غونډې په یو وخت شوې دي، دواړو خواو چې دي هغه فتوی ورکړي دي. پاکستان وایي چې جهاد چې دی هغه به د پاکستان د حکومت د امر نه بغیر نه کېږي. په افغانستان کې هم دغه فتوا ورکړی شوې ده چې د پاکستان د چا خلاف به د افغانستان خاوره نه استعمالیږي او که داسې وشو د هغو مخه ونیول شي. ورسره دا هم ویل شوي دي چې په افغانستان باندې که چېرې تیری وشو، یرغل وشو، نو په ضد به جګړه، جهاد او جهاد مقدس وي او دا د هر افغان وګړي، ښځې، نر، ماشوم، لوی حکومتي او غیر حکومتي تنظیمواري ده چې هغه په دې جګړه کې برخه واخلي. دا د دې دواړو خبرو ټایمینګ چې دی، وخت چې دی، دا ډېر زیات اتفاقا ډېر په یو وخت راغلی دی، په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان د ګواښونو یا حملو ګواښ په افغانستان باندې د حملو یا د تیری یا د یرغل ګواښونه کوي. هم دا د نن ورځې پروګرام زه رحمان بونیری یم. که تاسو په دې پروګرام باندې خپل نظر ښکاره کول غواړئ، کمنټ لیکل غواړئ، ما ته ولیکئ، زه به ستاسو کمنټونه لولم هم او د هغې په رڼا کې بیا په آینده کې زه پروګرامونه هم تیاروم. خپل خیال ساتئ.